که ته رښتیا زما له موره یې ته پر دغه ځای ودرېږه زه درځمه نن مازدیګر به یا پر تا خارې اړوي یا بیا پر ما اړوي ته دغه یې نه سماږې ته خالي دلته ودرېږه ظفره شریفه مست بیا مځکې له راغلی دي یوه دانه توپنچه راواخلې لرګي درسره راواخلې راځئ چې ورشه دا مست کار وکړو زه راځئ زه یوه ټلیفون ور وکړم مسته سم سر خلاص کړم چې لاړ نه شي له ځایه څخه مسته پر دغه ځای ودرېږه چې لاړ نه سې زه اوس په 10 منټه کې د هلته درځمه تا سره به زه اوس سمه وګورم زر کوئ هلکانو درځه پلاره دا ستا لرګی سوی زه یې په چټک وم هغه نور هلکان چیر دي هغه نه خبر چیرې دي کور خو نه ولته ټلیفون سره وکړه ته راځئ هغه مست اکا مو بیا راغلی دی مځکې لاندې کوي زورور دی هغه چې شوین نمبر بیا څرنګه وي دا انګه بیا په داسا کې وم بابا خالي سوار موږ ورسوږ د دغه نمبر بیا کار نه کوي کار نه کوي کار نه کوي چیرې تللی دی دا د رښتیا پر ورځ د دوی کسه نمبر کار نه کوي لالا هره ورځ بله ورځ موږ له بدرنګۍ کس سره غال کوي په هغه ورځ هم دوی دواړه کله ول بیا چې ما ته رنګه راځه اوس خو هغه یو فرض شی دی ما ته ونه وایي راځه سپورټ زیاته به ورځو ما ورته ویلي ما ځای ورسره ښوولی دی لالا توره مې راخیست کې د دوی بیا در وغځومه دا یو خبره یاد لره که پرازور ورکېدی پر دا سر یې په ګولۍ وله ټکان پر کوه د کیس سړی لا نه کیس د دغه بیا څوک چلوي یا پلاره بېغمه شه نن دله دا خروړې وروره خلاصومه توره مې راخیست کې د دا دپاره ده سبا له به ډېر خلک خورما وخوري دا سر یې وله کیس بیا څوک چلوي د کیس سړی لا نسته څوک یې زلمخوار یې نسته لالا که زه شهید شوم بیا به ما په کومه اداره کې کوئ په خپله اداره کې به د پټ کړو نور بیا چیرې پټ کړو ته راځه سپورټ بیا زما ملګرو ته وایه ورته ډېر پوسټونه وکړي ښه دی هو خدای به دې نه شهید کوي مړه ولې چوری ولې پر سر یې ولې څه شي ته شهید کړې غدی به زه له غځوو سال اوس ما ته دوه یو په دا وجه کې دغه دی زه خولۍ ورته کښته کړم چې پر سر بیا په لرګي والم نو پر سر لږ د غوږونو وډري زه راز ما ته ورته ټکری راواخله حالت سر یې وتړه نه غواړي سر که څه مه ورته نیسه ولاړ سر چې ګوره ورځه هغه دی ناست دی پلاره اوس یوه خبره درته کومه دا یوه خبره ده دا خدای ناخواسته پلارینه که زه چیرې شهید شوم او دی خو به بیا په کیس کې سرکار بوځي تانې له بیا هغه ویډیوګانې والا نه چې ویډیوګانې چې جوړوي هغه ته وایه دا مخ بیا ټینګ ور پټ کوې دا چې پر میډیا مشهوره شي بیا نور هم سهار وزني بیا نور مست شي سمه چاته ښکاره نه وي دا بیا ډېر مست شي زه مشهوره شوم په ټیک ټاک کې په پاریو ته ختم صحیح دی دا دوی چې بیا خلک ویډیو ورسره جوړوي ستا د جرم متعلق خبره سمه دغه به زه ورته تاڼې والا ته بیان کړه څوک راتلی مخ به پټوي مخ به پټوي یونس راځه پر دا سر یې ته وایې که زه ووم ورسوږ مسته تا څه مستي کړې ده هو تا څه مستي کړې ده پلاره زه یې په سر ووم چټک کې ته په لرګي وایه زه په لرګي وهم خیر څه لرګي مې راخیستې څه کیسه ده کیسه څه ده کیسه به زه اوس در وښیم چې څه کیسه ده خالي دا راته چې پر کوم ځای ته په لرګي ووم تا ډېره مستي کړې ده و پلاره نن بیا په دا سر کې څو چې ټکان و دا به خپله برابر خپله به توره مځکه ونیسي د ده په سر کې ورکړه ډیان جوړ وروره او ته څه کیسې هلک روان کړی دی لرګیان در راخیستې زه دا ویره نه یم راغلی وروره ښه لرګي ده ولیدل خود به دغه زه د دعوې دپاره نه یم راغلی خو هر روز د انځکی وی د لرګیانو نه یم بیرېدلی وروره ماښام ما له ځانه سره حساب وکړي وروره دا د پرچې مه م راخیست کړي دا ستا په ما پسې درس پټه راغلي دي راسه ځمکه در جلا کړم ورور چې نه مې راوړي داسې حساب سره وکړو ښه تا ټلفانه کې بګۍ سر نه خلاصوي ما به یو خبره راته کوله تا بله راته کوله بل بیا ګوره توپنچه یې راخیست کړه سړی به زه ستا مدعي یم وبخښه وروره ما بیا سړی ته هغه زړه خبره کوې زه لږ بې ځایه جذباتي شوم ما که سره نور هلکان یې هم را روانول زه څه خبره وم چې ستا حساب راوړی هیله لیونی یې زه د وراره حق نه خورم درس پټو ته پسې راغلي دي راس تک تیار در جلا کړه وروره ای درس پټو تر ای ډبرو پورې پرکږې
او تر دغه ځایه ده بس دغه و تا د ګز زما له خوا پټکای دی و تا ته در ماپ دي د ورورګلوۍ در کومه چې خدای له بدۍ سره خلاص کړو دغه ګز ولې مځکه نه دا ګز شینزړی نه ارځي موږ له لیوني یو که څنګه زویه هو پلاره دونه مځکه ګشه دنه منه خدای له بدۍ سره خلاص کو اوس به لا زه شهید وم لا بدۍ شهید وي لا به ته شهید وي کاکا یې ګشه ستا دا دونه مځکه نه ده درځه بابا یې زه کور وطن لالا زه له تکلیفه خلاص کړم اوس ما ډبرې بیا هغه ځای له اړولې ما سړی اوس بیا کم غم دی ماړه دونګای نه دی